افغانستان سبا له هند سره د یو ورځنیو سیالیو دوهمه مهمه لوبه کوي. افغان ابدالیان سبا له هند الف سره د بریا لپاره برخلیک ټاکونکې سیالي کوي. ویسټ انډیز په زړه پورې بریا سره شل اوریزه لوبلړۍ خپله کړه او د سوپر اوور له پایلې وروسته د هند او سریلانکا لوبډلو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. د افغانستان او هند ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لړۍ دوهمه لوبه سبا د هند د لکنو ښار په ایکانا کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه سیالي د ورځې او شپې په بڼه ترسره کیږي او د افغانستان لپاره د لړۍ د ژوندي ساتلو غوره فرصت بلل کیږي. د دواړو لوبډلو په وروستیو سیالیو کې هند برلاسې پاتې شوی او د روانې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هم په 7 وکټو ګټلې ده، خو افغان لوبډله هیله لري چې د خپلو مخکښو لوبغاړو په مټ بیرته سیالۍ ته راستنه شي. ابراهیم ځدران، راشد خان او عظمت عمرزی د افغانستان هغه لوبغاړي دي چې تر ټولو زیاتې هیلې پرې تړل شوي دي. په داسې حال کې چې د هند له لوري روهیت شرما، کیل راهول او کلدیپ یاداو د پام وړ لوبغاړي ګڼل کیږي. کرکټ مینوال د یوې بلې سختې او په زړه پورې سیالۍ په تمه دي چې سبا ماسپښین په 12:30 بجو پیل کیږي. د سریلانکا په ډمبولا ښار کې د 3 اړخیزه یو ورځنیو سیالیو په لړ کې افغانستان الف لوبډله سبا له هند سره په یو مهم او برخلیک ټاکونکې سیالۍ کې مخامخ کیږي. افغانستان الف او هند الف دواړه تر دې دمه دوه امتیازونه لري، خو هند الف یوه لوبه زیاته ترسره کړې ده او له همدې امله د سبانۍ لوبې بریا به د دواړو لوبډلو لپاره د جدول په وضعیت او د پایلوبې په هیلو مستقیم اغیز ولري. افغانستان الف په خپله وروستۍ مخامخ سیالۍ کې هند الف د باران د قانون له مخې په 4 منډو مات کړی و چې له امله یې د لوبغاړو مورال هم لوړ شوی دی. کرکټ مینوال هیله لري چې افغان ځوان لوبغاړي به یو ځل بیا پیاوړې لوبه نندارې ته وړاندې کړي او د سیالیو په جدول کې به خپل دریځ لا پیاوړی کړي. دغه مهمه سیالي سبا سهار په 9 بجو پیلیږي. د ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې د درېیمې او پرېکنده شل اوریزې لوبې په ګټلو سره د لوبلړۍ اتلولي خپله کړه. د لوبډلې مشر روزونکي ډیرن سمي ویلي د بریا تر ټولو مهم لامل د لوبغاړو هوښیارتیا، آرام او له فشاره ډک حالت کې پیاوړې لوبه وه. سریلانکا د 160 منډو هدف ټاکلی و، خو ویسټ انډیز د لوبې په وروستیو اورونو کې په چټکو منډو بریا خپله کړه او رومان پاول، شرفن رترفورډ او جیسن هولډر د بریا په ترلاسه کولو کې مهم رول ولوباوه. بل ورته شمر جوزف د لوبو او د لوبلړۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو او نوموړي په وروستیو لوبو کې 15 وکټې واخیستې او په ټوله لوبلړۍ کې 11 لوبغاړي وسوځول. سمي د خپلو لوبغاړو ستاینه کړې ده، ویلي دي چې دا بریا د نږدې 2 کلونو وروسته په کوربه میدان کې د شل اوریزې لوبلړۍ مهمه لاسته راوړنه ده او د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره به د لوبډلې باور نور هم پیاوړی شي. د ډمبولا په میدان کې د سریلانکا او هند ترمنځ له سختې او ډراماټیکې سیالۍ وروسته فضا ګرمه شوه چې په پای کې دواړو لوبډلو د لوبغاړو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړه رامنځته شوه. لوبه د 50 اورونو وروسته مساوي شوه او سوپر اوور ته لاړه. سریلانکا په سوپر اوور کې 14 منډې جوړې کړې، خو هند یوازې 9 منډې وکړې او ماتې وخوړه. له پای ته رسېدو وروسته د دواړو لوبډلو د ځینو لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړه پیل شوه چې وروسته فزیکي ټکر ته هم واوښته، خو د سریلانکا وکټ ساتونکي مداخله وکړه او وضعیت یې کابو کړ. راپورونه وایي د وروستیو اورونو په جریان کې هم پریکړو او د امپایر د ځینو بحثونو له امله فضا لا ګرمه شوې وه او د پای لوبې وروسته احساسات له کنټرول وتلي وو. په پای کې سریلانکا د دغه سیالۍ له ډراماټیکې بریا وروسته په جدول کې مخکښ مقام خپل کړی دی.